Det jo ikke tilfeldig at det konflikter mellom Afghanistan og Pakistan. هیڅ تیری به پاتې نشي بې ځوابه هیڅ تیری به پاتې نشي بې ځوابه که پردي په موږ زر وارې ډېره شي وا به نه وړي د انصاف تله له عدله وا به نه وړي د انصاف تله له عدله که جمله عالم د عفې نغاره شي باید ټول دښمنان وپیږي په زغرده باید ټول دښمنان وپیږي په زغرده د افغان توره چې لوسه شي تیره شي من په افغانستان د پنجابي فوج هوایي بمباري غندو من جنگ نه غواړو سوله غواړو اگر قندهار بمبارد میشه ربط دارد به پنشیر ربط دارد به غزنی ربط دارد به بامیان. Kjære representanter, kjære medmennesker. Jeg står i dag som leder for den afghanske helsepersonellforeningen i Norge. موږ په افغانستان کې د محتاجینو پر مرکز وروستی برید چې بېګناه او زیانمن انسانان یې پکې په نښه کړي دي په کلکو تږو غندو او یاده کړنه یو بشري ضد جنایت ګڼو. دا ډول بریدونه د بشري حقونو ښکاره نقض دی او د ټولنې پر تر ټولو کمزوري قشر یو ظالمانه ګزار دی. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان د بشري حقونو د څار له سازمان او اړوندو ادارو څخه غوښتنه لرو چې دا ظالمانه کړنه د یو جنګي جنایت په توګه ثبت او عاملین یې نړیوالې محکمې ته راکش کړي. Dette ikke bare tragisk, dette uakseptabelt. Vi samlet i dag i dyp sorg over tapet av menneskeliv og i alvorlig bekymring over den pågående volden som rammer sivile i Afghanistan. د دې ترڅنګ موږ هېڅکله په ملي مسایلو کې څوک خپله نه یو پاتې شوي. بیش از هزاران کودک زن و سالمند افغان در وطن در خانه خود در کلینیک و شفاخانه خود به شهادت رسیدند. د نوي ساز نوی آهنګ غواړمه په زاړه رنګ کې نوی رنګ د خام رنګ غواړمه د پانیپت د شجاعت توری هېره ښکاري د پانیپت د شجاعت توری هېره ښکاري یا د خپل خام د نر امام د پېشنګ غواړمه. اوستا خدای چې داسې کار به وکړي مسلمان چې تمه د جنت کوي او وژني ماشومان. د پاکستان ظالم اجیر پوځ او رژیم دا 45 کاله افغانان د خپلو ګټو په خاطر جنګ ته راښکلي خپله دښمني لا د افغانستان سره تیزه کړله او زیاته یې کړله. وطنه له الف نه تر یا واړه درته پړی یو تر اوسه به ستا دوست او دښمن نه دی پېژندلی. Thank you.